السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مسئ، خدای مو راوله په خیر راغلاست. خوږو دوستانو، دا څو ورځې کېږي زما هېڅ ویډیو هم نه وه کړې. د دې وجه دا وه چې زه څه بیماره وم، په دې وجه مې ویډیو نه وه کړې. نو نن تاسو ته په لومبي ځل بیا رالم، ډېر ورځې بعد بیا زه ستاسو لپاره یو ویډیو کوم. خو تر ویډیو کولو مخکې د خپل چینل په باره کې د خپل چینل په اړه یو څه وضاحت کول غواړم چې زما چینل چې اول و د جی پی موبایل یوټیوب چینل په نامه باندې و. جی پی یعنی د غزنوي پښتون مخفف و، خو هغه مشکل داسې ول چې جی پی سټوډیو، جی پی موبایل، داسې نور ډېر بلا نومونه په یوټیوب کې ول. دغه دا وجه وه چې هغه زما کوم چینل و هغه پروموټ کېدی نه. د هغې وجه دا وه چې هغه نور خو ډېر مخته چینلان وو، د هغې سبسکرایبر وایورز بیخي زیات ول زما تر هغې، هغه زاړه چینلان ول. نو ځکه په دې وجه سره بیا ما دا وکړي چې د ډېرو په سلا باندې چې هغه ډېره پوهه درلودله په دې دغه کې په یوټیوب چینل په جوړېدلو کې، له هغو سره ما مشوره وکړله. هغو ټولو دا مشوره راکړه چې ته به داسې کوې، دا چینل نوم به دې بدلوې. یو خو دا مشکل و چې هلته به دې سرچاوي، هغه نوم ډېر په مشکل به یو چا پیدا کوي چې جی پی موبایل به دې سرچ کړي، د خدای نور نومونه به رالول، په هغې کې بیا پیدا کېدی نه. نو ما خپل نوم بدل کړ. زما د چینل اوس نوم چې کوم دی ټي جي دی، ټي جي یعنی ټیکنیکل غزنوي. زما د جی پی څخه زما د یوټیوب چینل نوم سو ټي جي، ټیکنیکل غزنوي چینل. نو خدای دې وکړي چې تاسو یې پیدا کړئ، او خدای دې وکړي چې تاسو دا زما چینل سبسکرایب کړئ. دوستانو، زه ډېر په مشکل حالات کې، ډېر د ناجوړي په حالات کې، ډېر بیا هم هر څه چې زما زده وي هغه زه تر تاسو در رسوم. نو زه یو حق په ټولو پښتنو لرم، څوک چې هم زما چینل ګوري باید، زه نه له تاسو څخه پیسې غواړم، زه له تاسو څخه هېڅ نه غواړم، کم سے کم دا زما چینل چې تاسو سبسکرایب کړئ. د دې معنا دا سوه چې دا خلک زما ویډیو اوري. زه په ډېر مشکل حالات کې، بیا دغه خلکو ته معلومېږي چې کوم یوټیوبر دی هغه چې یوه ویډیو په څومره مشکل جوړېږي، په څومره تکلیف باندې پورته کېږي، یوټیوب ته څومره خواري غواړي. نو زه ویډیو پورته کوم، ستاسو دپاره یې جوړوم، په دې کې زما یو غرض نشته. نو زه پر ټولو پښتنو دا حق لرم چې زما چینل در سره لایک، زما چینل در سره سبسکرایب کړي، او زما چې کومه ویډیو راځي هغه شیر کړي، دوستانو ته ورسېږي. نو د دې دا به دا وي چې زه پیدا به دا وي چې زه هسې فالتو نه یم لګیا، زما ویډیو یو څوک ګوري، دا دې سبسکرایب کړې ده، لایک کړې ده. نو تر راتلونکي ویډیو پر خدای سپارم. ټول ته خواست کوم چې زما ویډیو سبسکرایب، لایک او شیر کړي. ډېره مننه، ژوندي اوسئ.